د چا چې هم رشته نه کیږي او هغه دا وظیفه شروع وکړي، ان شاء الله چې رب العالمین به هغې ته په ښکلي او مناسب ځای کې رشته ورکړي. زما عزتمندو، نن د رشتې د حاصلولو دپاره درته د قرآن مجید یو وړوکې غوندې آیات ښیمه او بیا د هغې وظیفه درته ښیمه. د الله جل جلاله نه کامل یقین او امید دی چې ان شاء الله کم یو انسان چې دا وظیفه وکړه، الله جل جلاله به هغه انسان ته په یو ښکلي او مناسب ځای کې رشته ورکړي او یو داسې ځای کې به ورته رب العالمین رشته ورکړي چې دا انسان به په هغې باندې په ټول عمر کې خوشحاله وي. زما عزتمندو، کله کله داسې وشي چې د انسان باندې د رشتې راتګ بند شي. ډېر کوشش وکړو، لیکن د ډېر کوشش باوجود هم موږ ته په مناسب ځای کې رشته نه میلاویږي. کله میلاو شي لیکن هغه ځای ولا مناسب نه وي. د هر چا دا خواهش شي چې زما لور خور بچي نوسي وغیره ته چې دوی ته رشته میلاویږي نو په ښځه کې د میلاو شي. لیکن نن د دغه ارمان د پوره کېدو دپاره د 21 ورځو وظیفه درته ښیمه او دې کې رب العالمین یو داسې لوی تاثیر او داسې لوی اثر ایښودی. کوم انسان چې 21 ورځې د رشتې د حصول دپاره دا وظیفه وکړي، رب العالمین به هغې ته په 21 ورځو کې دننه یو ښکلي او مناسب ځای کې رشته ورکړي او په یو داسې ځای کې به ورته رب العالمین رشته ورکړي چې هغه به د دوی دا نامې جامې سره مناسب خلک وي. بعضې خلک وایي موږ رشته غواړو، رشته کوو، لیکن داسې خاندان کې کوو چې زموږ د نامې جامې خلک وي، زموږ د خاندان خلک وي، نو یا زموږ د لیول برابر خلک وي. د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه تاسو رانویشلی. دې نه علاوه کله کله د رشتې دا بندش ډېر زیات شي. کله د رونو خویندو بندش وشي، کله د لور بندش وي. رشتې بالکل ناراضي خالم کې رشته ډېره زبردست وي د جنۍ د طرف نه، لیکن بیا هم ناراضي دا بندش وي. د دې بندش د ختمولو علاج هم دا کوم وظیفه درته ښیم نو دغه وظیفې مکمل علاج دی. کله کله په رشتې کې بندش په داسې صورت سره راشي چې کله د الګ کور والا راضي وي، د جنۍ کور والا ناراض وي، او د جنۍ کور والا راضي وي، د الګ کور والا ناراض وي. د جنۍ کور والا ښه وکړي وایي صحیح ده موږ الګ ګورو، لیکن چې راشي الګ یې خوښ نه شي څه نه څه نقص پکې راوځي. د الګ کور والا وایي صحیح ده جنۍ کې نقص راوځي. یو راضي بل راضي نه. کله بندش داسې وي، کله بالکل راضي نه رشتې اړه څوک یې تپوس هم نه کوي. دا د بندش یو قسم لا شکل او صورت دی. اوس د دې شکل او صورت د ختمولو دپاره چې دا کوم وظیفه د سورې فرقان دغه آیات مبارک د تخیمه نو که دا وظیفه راونیسئ نو رب العالمین به دغه بندشونه د غیبه نه ختم کړي او په ښکلي مناسب ځای کې به درته رب العالمین رشته درکړي. راځي محترمو، دا وظیفه هم درته ښیمه او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم چې دا وظیفه به څومره کوو، په څنګه طریقې سره به یې کوو او په کوم وخت کې به یې کوو. د ټولو اول وظیفه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. سورة فرقان پارا نمبر 19 آیات نمبر 450. د چا چې د زوی یا د لور رشته نه کیږي، د چې په هر څه وجه سره خو نه کیږي، نو د دې مراد او مقصد د حاصلولو دپاره 21 ورځو پورې روزانه پابندۍ سره 314 کرته دغه آیات مبارک وایي. او دا په کوم وخت کې وایو نو چې کله د ماسخوتن لمونځ وشي او موږ به د هغې نه پس راشو یو ځان له ځای کې به کښېنو چې زموږ ټولو توجه دې وظیفې ته برابر وي او په دې حالات کې د وظیفې دوران کې چا سره خبرې اترې هم ونه شي. او کله چې وظیفه کوو نو تصور کې به دا خبره ځان سره ساتو چې دا وظیفه زه د دې دپاره کوم
چې زما لور خور وغیره ته په ښکلي او مناسب ځای کې رشته میلاو شي. یو ورځ دا وظیفه پابندۍ سره تاسو وکړئ مسلسل. ان شاء الله د الله تعالی نه کامل یقین او امید دی چې دې آیات مبارک د وظیفې په برکت باندې به رب العالمین ستاسو باندې لارې چارې روانې کړي، او که رشته د ستاسو نه کېږي نو رب العالمین به تاسو ته په یو مناسب او ښکلي ځای کې رشته درکړي. نو محترمو د قرآن مجید آیات دي، ډېر لوی اثرات پکې رب العالمین ایښودي دي. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.